زه د دې وخت د دې حالاتو تقاضو بدل کړم زه د دې وخت د دې حالاتو تقاضو بدل کړم شریف انسانو ما د خلکو رویو بدل کړم زه ډېر بې حسه وم په چا به مې زړه نه خوږېده زه ډېر بې حسه وم په چا به مې زړه نه خوږېده دا چې حساس شومه بې شمېره جنازو بدل کړم سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دې هیله یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به قدرمنو نن را سره په خپرونه کې ډېر ګران او ډېر ښه شاعر تان شاعر ډېر ښه شعر لیکي په پښتو میند دی د پښتو سره ډېره مینه لري د پښتو ژبې دپاره هلې ځلې کوي په مختلفو طریقو باندې فاروق فطرت صاحب را سره نن راستی کوي د هغوی نه به یو څو ادبي پوښتنې هم کوو د هغوی نه به څه خوندور شعرونه هم اورو نو راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی او ستړي مشي ووایو فاروق فطرت صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم وعلیکم السلام صالح نادان بی ستاسو یو جهان مننه په دې دومره لنډ تنګ وخت کې زما خواله راغی نو ډېره شکریه مو ادا کوم او ډېره مننه او مینې احترامات قبول کړي زما خوشحاله اوسې ستاسو نه هم مننه کومه ډېر ملګري به م پېژني ځکه چې مشاعرو ته ځئ غونډو ته ځئ څه ویډیوګانې به م په فیسبوک راغلي سوشل میډیا باندې خو بیا هم زمونږ د عینې بعضې کتونکي بعضې مینوالي چې په اول ځل به م په دغه سکرین باندې ګوري که هغوی سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه صالح نادان بی زما خپل نوم دی فاروق او تخلص مې دی فطرت په فاروق فطرت مشهور یم ژوند په تاکال کې کوم او د تاکال پیدایش مې د تاکال دی او د عینې کتونکي ټولو ملګرو ته زما سلام قبول لیکي زما سلام او ستاسو یو جهان مننه کوم ستاسو نه هم مننه کومه پوښتنې به هم نه یو څو مختصر کوم د هغې نه مخکې را سره کم کلام شریک که دغه کتونکي به تیم خوندوالې موږ به هم ترې خوندوالو کلام به شریک کړم د کلام نه مخکې به یو 3 شعر ووایم چې کله د یادونو سمندر په مخه کړی یم کله د یادونو سمندر په مخه کړی یم کله د ظالم جانان کافر په مخه کړی یم مننه یا ظالمه یو وحشي چې ستا پکې لاسه خوښ دي یا ظالمه یو وحشي چې ستا پکې لاسه خوښ دي زه خو یې د سترګو یو نظر په مخه کړی یم مننه جی ماته د کشمیر او فلسطین ګیلې لا مه کوئ ماته د کشمیر او فلسطین ګیلې لا مه کوئ زه دلته په خپله لر او بر په مخه کړی یم مننه جی او غزل مطلب داسې ده چې په خوره د پښتون کې چنارونه سوځېدل په خوره د پښتون کې چنارونه سوځېدل زمونږ د مړونو داستارونه سوځېدل او ټول خلک و خاموش اړو چې غږ کولی نه شو ټول خلک و خاموش اړو چې غږ کولی نه شو باګرامه ستا د غېږې بازارونه سوځېدل مننه جی په دې کلي کې دا امن پسند خلک که نه وي په دې کلي کې دا امن پسند خلک که نه وي یقین وکړه زمونږ به لاشونه سوځېده مننه جی په دې کلي کې دا امن پسند خلک که نه وي یقین وکړه زمونږ به لاشونه سوځېده او دولې عبدالرحمن بابا مزار هم کنډر کو دولې عبدالرحمن بابا مزار هم کنډر کو د ډېرو مشرانو دیوانونه سوځېده مننه جی پرون چې راته تا کتل محبوب شغله بارې پرون چې راته تا کتل محبوب شغله بارې تپوې نه وي زمونږ نظرونه سوځېده مننه مقطع شعر دی چې فطرت په لاهور کې چې خنده او خوشحالي وه فطرت په لاهور کې چې خنده او خوشحالي وه په هغه ورځ زما د کور ورونه سوځېده ډېر ښایسته ډېر خوندور شعرونه مو را سره شریک مننه مو کوم او دا راته ووایئ چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی د شاعرۍ آغاز به درته زه د یو شعر نه ویم د شهاب داستار صاحب چې زه حسن پرست خو زه والله د ماشومتوبه ومه حسن پرست خو زه والله د ماشومتوبه ومه ما د مورغک کې هم سپوږمۍ پسې ټوپونه وهل په دغه شعر نه به تاسو پوه شوي مې چې د دې شاعرۍ سره زما مینه د ډېر بچپن نه پیدا شوې وه چې
زه چې وړوکی وم نو صالح نادان به ما پر دې غزلې به مې دومره خوښولې چې ما پکې د ډېرې د مینې نه خپل نوم اچولو نو آغاز مې کړی دی د 2017 اینډ نه مې کړی دی اخري میاشتو نه نو ستاسو د وړاندې بس تر اوسه پکې منډې تړلې وو. ډېره ښه ده ډېره ښه. 2019 نه تاسو د شاعرۍ پیل کړی دی. دا راته ووایي چې نثر باندې مو چېرته ته به ازمایي کړې ده او که نه؟ په نثر باندې خو مې لا نه ده کړې او ډېره مینه زما شروع نه د غزل سره ده او نظم مې لږ ډېر لیکلی دی او انشاءالله نثر ته مې اراده هم شته دی خو ډېره مینه او توجه زما غزل باندې ده. ډېره ښه ده. کتاب په اړه مو څه سوچ کړی دی؟ آیا کتاب هم چاپ کوئ او که نه؟ کتاب به انشاءالله چاپ کېږي وخت سره او چې وخت راشي انشاءالله تاسو به هم وګورئ او موږ به هم وګورو چې زما کتاب څومره. ډېره ښه ده. نور به را سره څه خوندور شعرونه شریک کړي؟ غزل به در سره یو شریک کړم خو د هغې نه مخکې به یو 2-3 شعره ووایم چې سلګۍ مې تا پسې اوږدې شوې خو ته رانغللې سلګۍ مې تا پسې اوږدې شوې خو ته رانغللې مړې مې د سترګو دا ډیوې شوې خو ته رانغللې او ستا د راتلو په تمه مو زړګي خورېده ستا د راتلو په تمه مو زړګي خورېده شپې د سبا په مخ خورې شوې خو ته رانغللې او مننه جي فطرت ولاړ په انتظار ومه د بیرې خواته فطرت ولاړ په انتظار ومه د بیرې خواته خپې مې بیخي ودې شوې خو ته رانغللې. غزل مطلع داسې ده چې د غم پیټی په سر په حیسوران د کلیزي فطرت سترګې غمجنې د جانان د کلیزي مننه جي د ښکلو د ستم جور و جفا د لاسه بیانن د ښکلو د ستم جور و جفا د لاسه بیانن په زړه باندې داغلي مینان د کلیزي مننه جي او دا چاته استقبال دی او دا چاته هرکلی دی دا چاته استقبال دی او دا چاته هرکلی دی د کلي نه د ښکلو ولې کاروان د کلیزي مننه جي او غربته خدای دې خوار که ملا بانګ دی شور ماشور دی دا دې هم تاسو ته ډالۍ وي چې غربته خدای دې خوار که ملا بانګ دی شور ماشور دی نور څه دی خو جوړ پول ته مزدوران د کلیزي مننه غربته خدای دې خوار که ملا بانګ دی شور ماشور دی نور څه دی خو جوړ پول ته مزدوران د کلیزي مکتې شعر دی چې فطرته تنهایی به د یقینو که چې مړ کي فطرته تنهایی به د یقینو که چې مړ کي رو درنه خواږه یاران د کلیزي. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښایسته شعرونه مو راسره شریک کړو. فاروق فطرت صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه کومه چې دغه یو څو شیبې موږ سره په دغه خپرونه کې تېرې کړې او موږ سره ناستې وکړه. صالح نادان به ستاسو یو جهان مننه چې تاسو مونږ د عیني خپرونه کې راوستو او زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو زما خواله راغی او مونږ له دومره ټایم راکړو چې څه ویلی نه شم. ستاسو شکریه زه داسې الفاظ نشته چې زه پې ادا کړم. مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. ډېره ښه ده. ډېره مننه مو کوم. کور مو ودان قدرمندو کتونکو دا راسره ډېر ښه ملګری او ډېر ښه شاعر فاروق فطرت صاحب چې تاسو ترېنه خوندور شعرونه واورېدل. راسره ناست ملګری محمد علي هم ناستی وکړو د هغې هم مننه کوم. ستاسو هم مننه کومه چې په دغه خپرونه کې م راسره ناستی وکړه. تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان له ورکړي اجازت د لوی الله پاک.